خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په حضور کې د قانون او پټرولیم وزارت او چینایي کمپنۍ ترمنځ د آمو سیند د حوزې د تیلو استخراج قرارداد لاسلیک شو. د دغه تړون د لاسلیک کېدو پر مهال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په خپلو خبرو کې دا قرارداد د افغانستان په ګټه وباله او ویل چې د دې قرارداد په مرسته به د افغانستان اقتصاد لا پیاوړی او د تیلو له پلوه به پر ځان بسیا کېدو ته نږدې شي. محترم ملا صاحب د افغانستان پریمانه طبیعي زیرمو ته په اشارې سره وویل افغانستان د طبیعي سرچینو له پلوه په نړۍ کې یو غني هیواد دی، خو د نورو معدني موادو ترڅنګ تیل د افغانستان د خلکو هغه شتمني ده چې زموږ د هیواد د اقتصاد مهمه برخه تکیه پرې کولی شي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په خپلو خبرو کې د افغانستان د تیلو نورې هغه زیرمې هم یادې کړې چې په زیاته کچه تیل لري. محترم ملا صاحب زیاته کړه چې افغانستان کې افغان، تاجک، آمو سیند، هرات، هلمند او کټواز کې د تیلو سترې حوزې شته چې د خامو تیلو تخمینی ذخایر 1.8 میلیارد بشکو ته رسیږي. محترم ملا صاحب دا هم وویل چې د آمو حوزې د قشقري د تیلو د ذخایرو قرارداد د تیرې ادارې پر مهال یو چینایي شرکت سره شوی و، خو وروسته یې د بیلابیلو دلایلو له مخې چارې درېدلې وې. ولې له نیکه مرغه د اسلامي امارت په هڅو سره دا قرارداد یو ځل بیا لاسلیک او د یادې حوزې د تیلو د استخراج چارې به پیل شي. الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند قراردادي شرکت ته ډاډ ورکړ چې اسلامي امارت له دوی سره هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. دغه راز محترم ملا صاحب له چینایي شرکت څخه وغوښتل چې د سرپل ولایت د خلکو چاپیریالي او اقتصادي امنیت ته د پوره پاملرنه وکړي او په دې ولایت کې د خلکو ته ټولنیز خدمتونه وړاندې کړي. د یادولو وړ ده چې قراردادي شرکت به په یو کال کې تر 150 میلیون ډالرو پانګونه کوي چې په 3 کلونو کې به دغه اندازه 540 میلیونو ډالرو ته لوړیږي. د قرارداد له مخې به اسلامي امارت 60% شریک وي چې دا سهم او اندازه به تر 15% پورته کیږي. همدارنګه د تیلو استخراج ورځنۍ کچه به له 1000 ټنو پایل او د وخت په تیریدو به یاد اندازه زیاتیږي. په دغه پروژه کې په مستقیم ډول 3000 افغانانو ته د کار زمینه برابریږي. یوه مهمه ماده چې له چینایي کمپنۍ سره په قرارداد کې ځای پر ځای شوې دا ده که نوموړي شرکت تر یو کال پورې هغه ټول مواد او موارد پوره نه کړل چې په قرارداد کې ژمنه کړې، قرارداد به په اتومات ډول فسخه کیږي. نور سمسور به یې کړو د جنت په مثال، د جنت